طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم. علمنا يا طفل الأقصى أن نرقى مثلك للقمم. علمنا كيف غدا المقلاع دواء يشفي من صمم. علماء لیکلي په دنیا کې الله پاک جل شانه د خپل رحیمیت د صفت نمونه مور پیدا کړې ده. که غواړئ چې تاسې الله پاک پر رحمان الرحیم سره وپېژنئ او د دې یو نمونه پیدا کړي، دا نمونه یې څوک ده؟ الله پاک وایي دا مور ده. مور وبالوالدین احسانا، د مور و پلار سره ښه سلوک کوئ، خو د مور مرتبه بیا ځان ته ده. بزرګانو لیکلي دي د یو بزرګ څه چا پوښتنه وکړي چې د مور تعریف راته وکړه. مور د څلورو شانو مجموعه ده. څلور شان چې سره یو ځای شول د دې مجموعه مور جوړیږي. صبر، ایثار، اخلاص، محبت. دا څلور شان چې سره وکوټې سره یو ځای کې د دې مجموعه چې جوړه شي دې ته وایي مور. دی که نه دی؟ کوچنی به مو لیدلي د مور ویښتو ته یې وخوره مله کې کاشي په کار خو دا ده چې مور راولاړه سوې ده، کوچنی یې ټینګه چاپېړه وهي چې ویښته مې هم شي. خو تاسې به لیدلي چې مور د کوچني چمبره کش کې لمد شي خوند ورکړي، دې ته وایي محبت. بزرګانو لیکلي دي چې کله د ښځې اولاد اوسي نور د ښځې ځان هېر دی. بیا نه وایي چې ما ته فلانکی شی راوړه، فلانکي ته فلانکی راوړه، فلانکي ته فلانکی راوړه، دا چپلکې نه لري او پټونه لري او کوټ نه لري او چش نه لري. نو دا د شي مجموعه ده، دا د محبت نمونه ده. نو الله وایي که غواړئ چې زما د رحیمیت صفت در معلوم سي، په دنیا کې تاسې څه وګورئ؟ مور وګورئ. مور، محبت، ایثار، اخلاص. بعضې کتابو کې لیکلي دي مور چې هر څومره ګناهکاره سي د مور دعا د اولاد په حق کې قبلیږي. چې هر څومره ګناهکاره سي، اوس نو سوال دی د ګناهکار دعا کله قبلیږي؟ وایي د دې سره اخلاص ورسره دی. مور چې د اولاد دپاره کوم خواست کوي هغه یې د زړه څه کوي. یو بزرګ په باره کې راځي چې کله مور وفات شول د الله له طرفه الهام ورته وشو چې اوس قدمونه سم لګوه، سم سم. هغه هستي، هغه نعمت چې د هغې دعاګانې پر تا باندې سیمې خاردار او ستا حفاظت به یې کوي، هغه هستي ولاړه. اوس لږ سنبل ځه. قسما يا طير أبابيل لن ينفعنا دمع الندم. فارمي بحجارة سجيل وأعيدي نخوة معتصم. قسما يا طير أبابيل لن ينفعنا دمع الندم. فارمي بحجارة سجيل وأعيدي نخوة معتصم.